بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، تاسو ته را په سکرین باندې یو زنانه هغه ښکاري په پارک کې د چا ویډیو کړې ده او د هغې نه پس یې بیا ټیک ټاک ته اپلوډ کړې ده. ډېره زیاته د افسوس شرم مقام دی. د ټول نه مخکې خو زه هغه پښتنو وروڼو ته وایم، هغه غیرتمندو پښتنو ته وایم چې آیا د اختر په ورځ باندې تاسو کومې خپلې زنانه چې دي هغه اخر پارکونو داسې کوم میلو ته هغه ولې بولئ؟ یعنې د دې نه اوس چا ویډیو کړې ده په پارک کې او یوه یې هم نه ده کړې. زه تاسو سره دا بله ویډیو شیر کوم، هغه تاسو ته به ښکاري په سکرین باندې. یو ویډیو یې دا هم ریکارډ کړې ده، یعنې دا اوس په پارک کې روانې دي او چا ظالمانو چې کوم دی هغه ویډیو ترې کړې ده او په ټیک ټاک کې اپلوډ کړې ده. یعنې دې ته زما دا پیغام دی چې آیا ستاسو کوم خپله خور مور نشته چې تاسو د پردو زنانو نه داسې ویډیو هغه ریکارډ کوئ؟ یعنې تاسو هغه په سکرین باندې کتلی شئ کومې زنانه دی چې ویډیو کړې ده. د دې یو نیم تصویر خو د دې خپل دی، خو داسې ویډیو ترې کړي دي چې هغه داسې بې پامه ولاړه ده او دې ورته موبایل نیولی دی او کوم ویډیو چې دي هغه یې ترې ریکارډ کړي دي. نو ډېر زیات د شرم افسوس خبره ده چې زموږ پښتانه چې کوم دی هغه کې دونه غیرت په هغو کې ختم شو چې اوس راځي او په پارکونو کې د پردو زنانو نه هغه ویډیو کوي. یعنې که موږ وګورو زموږ یو کم ماحول چې دی هغه ډېر زیات خرابېدو طرف ته روان دی. لکه اوس یو پښتون به یو سړی ځان ته وایي هغه به په خپل کور کې خور مور لري او هغه به راپاسي او د پردۍ زنانه چې کوم دی هغه به دا ویډیو ریکارډ کړي. یعنې دا یوه هم نه ده. لکه تاسو ته په ټیک ټاک په سکرین تاسو ته ما رالیږلی دی، تاسو ته په هغې باندې ښکاري مختلف قسمه ویډیو یې ترې ریکارډ کړي دي. بل زنانه چې کوم ده هغه پخپله هم داسې ویډیو هغه جوړی لګیا ده ویډیو کوي، خو بل کم کس چې دی هغه ترې داسې په پټه باندې ویډیو چې کوم دی هغه ریکارډ کړي دي. په ټیک ټاک باندې ډېر زیات چې کوم دی هغه وایرل شوي دي. موږ هم تاسو سره زیاتر خلک به اوس وایي چې آیا تاسو ولې شیر کوئ؟ نو موږ هم دې دپاره شیر کړه چې برای مهرباني د خلکو نه داسې ویډیو هغه مه کوئ. سبا له چې کوم دی دې زنانه ته هغه هر قسمه مسلې جوړېدی شي، بلکې مخ یې پکې نشته. که چېرته مخ یې پکې وی ما به هغه هم بلر کړی وی، یعنې مخ یې هغه یې پکې ښکاري نه. د دې د وجې ما تاسو سره شریک کړه او تاسو ټولو ته یو ریکویسټ پکې دې کې کومه چې آیا د کم زنانو نه چې کوم دی هغه داسې ویډیو یا داسې په پارکونو کې د ټیک ټاک ویډیو داسې مه ریکارډ کوئ، ځکه خامخا په هغې کې زنانه وي او هغه پکې راځي نو سبا له چې کوم دی بیا هغو ته مسلې جوړېږي. نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.